یا الله جوړې کې مې خیر واچي خدای جوړې کې مې خیر واچي ربا. یا الله شکر دی یا الله شکر دی چې مال دې اولاد راکړ. یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدایا ستا لاک لاک شکر دی ربا. روپے ګل مبارک شه الله پاک درله زوی درکړه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی. خو څه د دې د مور په سپېمو باندې وینه راله او موږ بچ نه کړی شوه او وفات شوه. روپے ګله خفه کېږم دا به الله ته منظوره وه چې دی یتیم شو. نه زه نه خفه کېږم د الله کار نه ټول د خیر وي. بختور جانه زه به دا چولې کله خرڅومه ته به کله مړېږې یار ځوان دې ځوان ته ته بلا به دې چې شمه پیدا کړه او زه چولې خرڅوم ښه چولې راکړه شاء الله زما زړګیا الله شاء الله الله للي للو للي للو للي للو خوب دی درشی پالیمو الله شاء الله شاء الله. ये रुपए गुला ना माशूम लुयो बे ग्रां का दे कजमा मने और बल वादो का راز ماما دا تا ته خو پته ده کنه د میرې مور سپېړو چې څوک والدي نو زه له نه دي راغلی او زه د خپل زوی بختور د میرې مور سپېړو ته نشي ولیدي ان شاء الله د ده به روش به زه کوم الله دې من سره زما د زړګي سره زما د سترګو تورا زما د زړه ټکورا زما بختورا زما بختورا زما زویا زر زر ستر شا زبا بوډا پکټ کې ناشتم تب هم سا زما دلاسی تبا زما د جون رڼای بختورا بختورا زما زویا بختورا
زما زویه بختوره زما زویه زر زر ستر شه زبا بوډا په کټ کې ناست یم ته به هم سه زما د لاس یې ته به زما د ژوند رڼا یې ته به زما د ژوند رڼا یې بختوره بختوره زما زویا بختوره یا بچي دا چې چلې چلې کې چولې پاتې دي چې دا د خیره خرڅ کړو بیا به تعالی جامې او سپلې هم واخلم بچي ته ډېر عزت کوې که نه ته ډېر ضدي که نه چې ته یو ځل خبرې پسې واخلې نو تا به پسې اخیستي زه خو یم دا چولې به م خرڅې کړې وي د هغې نه پس پتلي وه بچي راشه بچي دې چولو ته کښېنه هله بچي دې چولو ته کښېنه او بس د ما ته پته را دې ما نه پرېږدي راځه بچي کښېنه خدایا پاکه بیا خیال کوه ښه او راځه بچي السلام علیکم دی یاره بچي دله خو یو جوړه جامې ورکړه د ناخو بچې دا جامې مې درله واغېږي په چولو کې خو دونه څه نه که نه پاکه یو ځل چې ته په یو څیز پسې والې که نه بختوره نو بس تا بیا اغېشت ښه ده چې والم بله ده ګوره بچې ما سره دونه پیسې نشته ما خو مې تا له هیله جامې او سپلې واغېښتې نو سورکلې چرګ او وریجې خو ډېرې پیسې لګي که نه یاره بختوره یو ځل چې ته خبره راونیسې نو بیا دې رانیولي ښه راځه چې د باندې خبره شي السلام علیکم کېدله سره زما دا زوی له داسې سورکلي چرګ داسې یو پتلون وي بس یو سورکلي داسې یو پتلون او لږ امتداد شي مهرباني بختوره
په جیب کې مې د 500 روپو لوټ دی او ته خو داسې په دواړو جامو اخته یې چې توبه. بچی تو کړه دا چې ستا نه پاتې شي خیر بیا بیا زه تو فرق بیا ښه مضبوط کړه دا خراب ده کوه بیا جامې دې خوښې شوې چل دې سپلين بحبوكا زمان زميلة خيرة الظالمين شو ظالمين جاكن بر ولا زين أول بنا ما شاء الله ما شاء الله دير جي بس خاكا وجعني مخا بابا کله خوخه زو بار یو چکر وکړو ګوره بختور خانه داسې چلې چې بار جګړې مکرې مو وخه ټول واړه روان دي چا سره به جګړه وکړي کار به راله وګوري زه جګړې مګړې نه کوم زه خپلې سپلې او جامې خپلو ملګرو ته ښیم بیا راځم خاصه دا جګړې مګړې ونه کې خط بیا یاره بختور خانه خو څه به درته یم الله دې راته نیکمله صالحه لویږه او کنه چې پلار ته شوې مال اخلي هغه ستا پلار ستا هر خبره ونی او زما پلار هر یو خبره کوي ډېر خوش قسمت دی چې تاله خدای پاک داسې پلار درکړی دی د خپل پلار قدر کوه ها ورور را باندې سور کړي چرګ او چاولې را باندې خوړلې دي بختوره مزې دي مزې یاره موږ هم د پلار سره ګوله کو کنجوس مورا باندې وخوري کنه ولې نه هسې چکن اچھا کینو دل درادن د بغا پښه په لګو راځي خاټه مټي نشته راځي کینه مانا کینه څنګه چلې وای کنه اول لا سیګټي ملګټي راوال دي چې لګو مانا څنګه چرس مارته څه کړل چرس ما ورولې ولی یا سره د جون نډیر بیزاره شوم زم چې د دنیا نه چرته لری لاړ یار د ورخانه تا د خدای داسې پلان لګی د ارسه ملاوي ته ولې خپه بختور خانه یاسر کو ټیک وي ته پس خپه مړه یار یاسر زما غریبې سره د سر نه لګي یارانو چرته پیدایشي خان وکنا نو امریکا او لندن کې به اوسېدو په دې خټو کې نه واست د زلالت ژوند یار د ورخانه ستاړو مزي غواړي په خپل خوړه فخر کوا په لندن او په امریکا نه سره خپل پلار سونه خواره وکړي ته خپل پلار هم نه مانی ورا هر پلار خپل زوی غټي دا په ما باندې دې احسانونه نه کوي زه چې زور اده مړه چاته نشو تماشو غم کو بابا
خیر بختوره بچی بابا سه بخکلی نه وګه ما بچی بیگانه ساک پروت دیو بیگانه روټه پتره ورش راوال او ځان له خود کو بابا یو خو صابونه ماګونه نه خورم چې د خشې نه راوړل چې د چر مر روجي موجي نه دا صابونه بختور خانه بچی ته چې کله ور کوټې وی نو ما پتا باندې ډیر چرګان روجي خوړلې دي خو بچی اوس مې وسنه کیږي د خیره ته زلمی شوي اوس په ته غټي او د خیره زه به خورم بابا نو په ورکوالي را باندې خړلو سم را باندې خورا کنه بچی اوس را سره سنشتہ خو ما چولې خرڅولې او بس اوس خو خلک اډوانس چولې سوق نه کوي بچی زه کوم زینانه چرګان ډورم بیا ډاکټر مې نه بابا بچی بابا درلا باندې راغی بچی هغه مخکې چې بیاوانې څنګه راته قشان دي خو نن ډیر زیات دی بابا بچی راولي بابا درلا باندې راغی نه مخکې د باندې چې راغلی بیا مخکې نشان دی مخکې چې بیاوانې راته خو مخ کې بلګ اوسم ډیر دی بچی یا الله انا بچی بابا انا بچی چې هسپتال ته ورته بابا انا بچی الله بخیر دي بچی وای بابا خیر بچی خیر بچی بابا درلا خدای بخیر کی بچی راځه بچی راځه السلام عليكم ورحمة الله. وای ډاکټر صاحب دا زما زوی دی او ډېر نیازبین زوی مې دی او دړ پې راغلی پته نه چې څه چل پېښې وي زه چې کوم ته غم نه کوه وای کنه وای کنه وای بابا الله بخیر کړي بچي کاکا دا ستا زوی دی بچي فقط یو ټکي مې دی ها کاکا نو بیا داسې کار دی چې ستا د زوی دواړه ګردې پیل شوي دي ګردې ډاکټر صاحب نو اوس به څه چل کېږي اوس په داسې چل کېږي چې فوراً د ده د اپریشن ضرورت دی نو بیا کاکا د ګردو خو ده ته ډېر اهم ضرورت دی او ګردې خو ډېرې زیاتې ګرانې دي ته خو ما ته ډېر زیات غریب ښکارې ډاکټر صاحب زما دواړه ګردې وباسه او زما دې زوی ته ولګوه چې دې خدای جوړ کړو کاکا نو ستا ګردې چې ده ته ولګوم ته خو ډېر زیات کمزور یې دې کې خو ستا د ژوند خطر راتلی شي بچي زما ژوند د ده لپاره دی او چې زما زوی ژوندي وي نو زه به ژوندی یم انشاءالله خیر دی زه دې کټ ته پروزم په ما دې هر څه وشي خو سوال درته کوم ډاکټر صاحب زما ګردې دې زوی ته زنګ ولګوه ستا به ډېره مننه وي ډاکټر صاحب زما د اخیستو وس نشته چې زه ګردې واخلم زما ګردې دې ته ولګوه خزا ٹھیک ہے کاکا زه د اپریشن انتظام کوم دې دل دسته کې اپریشن کوم ٹھیک ہے بچی یا اللہ جو لے کہ میں خیر واچے رب
یا الله یا الله جوړه کې مې خیر واچې خدایا او زما د دې اپریشن کامیاب کړي یا الله زما د دې اپریشن کامیاب کړي د دې مریض پلار دی او بچي ډاکټر صاحب دی وایي ټیک ته شي अमेरा जी ورشه دا غزلی را دننه کا چې دا ګورمې هغه ته ولګي ډېره ښه ډاکټر صاحب دا دی ورله अमेरा शुक्र دی اپریشن یې کامیاب شو او د بابا ګردې وسره پرفیکټ ولګې دی اوه خدایا خدایا په دې ولې خانه بچی ولې بابا سره چرانی بیا نن مې کباب ته ډېر وړه شوي دي نن که یو ټیکری یې دې راله راوړم ډېر بخي بابا مونږ په خپله کبابونه خوړل نو تا یې کم نه راوړو مونږ سره په جیب کې څه دي مونږ سره پیسې کم دي کار روزګار کم دی بختور خانه بچی چې زما د ګټې وټې وخورو نو ما د ګټې دي بچی په دې کې الله چې تا کار روزګار وګوره بابا کلی کې څه دي کلی کې کار روزګار کم نه نه قفټي لوټي دي بچی د اپریشن نه پس خو زه کټ ته په وطن بچی زه خو د لپې ډونې بچی خیر دی خټې لوټې کوه ما نه مراکه خو د خپل جیب خرچه خو به دې پې کېږي که نه
بابا زه دلته خټې لوټو نشم کولی، بس ما یو فیصله وکړه. فیصله بچې د څه فیصله؟ بابا زه و ملګرو سره لاړ شم یا کراچۍ ته یا لاهور ته، د به کار روزګار کوم. دلته کې زما نه د خټې لوټو د کار نه کېږي. بختور خانه وجې زما بغیر ستا نه څوک دي؟ زه خو د کټ بندیوان یم. زما خدمت به بچي څوک کوي؟ ته ما چاته پرېږدې بچي؟ بابا به زما نه دلته نور صبر مبر نه کېږي. زه ځم او غترو ته به ووایم هغه به راشي ستا خدمت به کوي، او زه ځم ملګرو سره چېرته د 100 روپۍ وګټو. ځوان زلمی یم او په جیب کې را سره 1 روپۍ نشته. دا څنګه ژوند دی؟ بس زه نه لاړم. ها بابا زه به ترور ته ووایم هغه به راشي ستا خدمت به کوي. بختور خانه بچی، اے بختور خانه. بچی څه ته چاته پرېښود؟ زه چاته پرېښودم بچی؟ میرا بچی بخیر علي. بختور راپسې راغلی وه. زه چېرته ځم ملګرو سره، نو پته نه وي چې کوم ځای ځي، خو په روان مې روانه کې وه. دی راته وویل پلار له مې کله ناکله ورځه، نوره خو پسې پرې نه کړم. نو میرا بچی زما زوی ما سره ډېر زیاتې وکړه. زه یې مرګیل په کټ کې پرېښودم او دی لاړ. روپۍ ګل لالا مخکې مې درته وویل چې ځان له دویم واده وکړه. تاسو وي بې مېره مور په بچي باندې خیال نه ساتي. تاسو څومره زوی په محنت باندې راضي کړ، او د نن زمانې اولادو د نن زمانې اولاد په پلارانو باندې نه خفه کېږي، که هغه مور یې په پلار وي. ما ته غېږونه خپلې ګردې ورکړې، وایي چې زما زوی ژوندی او خوشحاله وي، نو زه به خوشحاله یم. ما خپل زوی سره ډېر خوارې زارې وکړې. ته ټیک وې میرا بچی، ته ټیک وې. خفه کېږه مه، خیر دی. زه دې خور یم. په یو نعمانه کې موږ لږې ولې ځوانو. ما سره لاړ شه، زه به دې خدمت کوم. په خدمت به نه پاتې کېږي. میرا بچی زه په چا په جوړېدل نه غواړم میرا بچی. روپۍ ګل لالا وروڼه په خویندو باندې بوج نه وي. زه به ډېره خوشحاله شم چې ته ما سره لاړ شې او په خپلو لاسونو زه ستا خدمت وکړم. میرا بچی د مشر ورور د خور په کور اوسېدل ډېر نامناسبه دي. زه نشم تللی تا سره خورې. خدای دې تا په خپل کور خوشحاله کړي. ګل لالا که تا ته زه په خپو باندې پرېږدې که نه، تاسو ټول وروڼه ډېر عزتي یې. ته ما سره نه ځې، خو دا راته ووایه څه دله راوړم، څه ته دې زړه کېږي چې په حکم درله. د بختور د تلو سره ختمه ده زما ایستل نه کېږي چې بختور به مې څه خوړلي او که نه.
بختور به په خپلو خوشحالو باندې له بختور خیالونه مه کوه، خپل سوچ کوه خپل بېګناه تا دې الله ښه کړي، زه به درنه لاړ شم. ما خاني خوري او دعا کوه چې زما بختور زما نه راشي، که زه مړ شم مړ شم. سفر شوي پر زه مړ شم بختوره زما د زړګي سره. کباب ته ډېر وړه شوي دي، یو ټیکری یې دې راله راوړ نو ډېر خوښي. سکون په دې بنګلو کې نشته، سکون صرف په خپل کور کې، او مینه صرف د مور او د پلاري. دا بنګلې سي په زول دي. زه ځمه چې د خپل پلار نه معافي وغواړم. زه ځم.
बाबा जी बाबा पमली इमरान मखपट को बाबा जुल्मा पे लेख नेमा बाबा माता सर ढेर जुल्म करे दे बाबा माँ माफ का बाबा 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 माँ माफ करना बाबा माँ माफ करना बाबा माता सर ढेर ज्यादा करे बाबा माँ माफ कर